السلام علیکم قدرمنو د خپل زندگی د خپل ژوند خطرناک ترین تجربه در سره شریکوم. ما په اکثره کتابو باندې یقین نه درلود چې په کتابو کې کوم خبرې دي، کوم متلونه دي، دا ما نه منل. الله پاک زه یو داسې دور تیر کم، د داسې ژوند تیر کم چې الله پاک عملی دغه شان په ما ومنل. اوله خبره دا ده چې یو سړی 14 کاله ما تعلیم باندې وکړي، ډاکټر مې ځینې جوړ کړي. دی مې وساتئ لکه خپل بچی. زما د بچي او د دوی څه فرق نه و. چې کله دی ډاکټر سو، مکمل سو، ډیپلوما ډیګري واخیستل، لاړې خپل کار شروع کړي. بیا دا دعوه وکړله چې ما د جمال 14 کاله کور ساتي، د ده د کور خدمت مې کوي. زه د 14 کالو معاوضه غواړم. دا کس درېمان راوستلو، حساب یې راڅه وغوښتل. درېمانه ته وویل زما 22 لکه روپۍ کېږي. د درېمانه یې کور ودان، هغه په مخ ورته کړ چې موږ خبر یو، موږ معلومات لرو او موږ خپله لیدلي دي چې دې سړي 14 کاله په تا تعلیم وکړي، ستا سره منډه وکړې، په کور کې وساتې لکه اولاد داسې. نو بیا په مخ ورته کړل تو لعنت یې پر تا. له دغه څه دغه درېمانه خلاص کړم، د درېمانه کور وده. بل سړی چې دی، سړي ته مې پناه ورکړه، 3 کاله مې وساتئ. خوراک شاک د اختر کالي هر څه یې پر ما وله، بچیان یې هم ورسره وله. دا سړي ما ته دونه غټ تکلیف راکړی چې د دې سړي د بدو څخه تر اوسه پورې زه ځان نه سو خلاصولی. 3 کاله تېر سوي دي. بل سړی ما 4 کاله وساتئ. 4 کاله معذور و، 4 کاله مې وساتئ. دی مې وساتئ لکه اولاد، دی مې وساتئ لکه پلار. لار یې نه درلودله. بیا دا سړی چې دی، خوراک مې لا په ګوله ما په خوله کې ورکوله، په لاس به مې ګوله جوړه کړه، د ده په خوله کې مو لیټرین ته ما بوی، تشناب ته ما بوی، د غسل به ما ورته تیارولې. 4 کاله مې وساتئ. 4 کاله بعد دا سړی وروره زه دونې په تکلیف کړم، دونې په تکلیف کړم چې تر اوسه پورې د دې سړي څخه ځان نه سو خلاصولی. دا 3مه تجربه. 4مه تجربه، زموږ یو عزیز قریب و، سبزي یې خرڅول، د سبزي دوکان و. ما پیسې ورکړلې، په پښو مې ودروئ، کاروبار یې جوړ سو. یعنې د سبزي دوکانه څخه مې خان جن جوړ کړي، ملک مې جوړ کړي، د علاقې مشر مې ځینې جوړ کړي. هر کال به مې 3 جوړه کالي، 3 صدرۍ، 3 لونګۍ، 3 جوړه بوټونه ما ورلېږل. مال مشره څنګه یې، ژوند څنګه دی؟ ول باچا یم. دا سړی راولاړ سو، د دې سړي څخه تر اوسه پورې زه ځان نه سو خلاصولی. دا 4 تجربې زما د ژوند دي چې ما عند الهي دا کار کړی دی، الله د رضا دپاره مې کړی دی. یو مقصد، یو مطلب مې نه درلود. نو دغه 4 کسان، دغه 4 شو، تر اوسه پورې زه د دوی څخه، د دوی د بدو څخه ځان نه سو خلاصولی. خالي پیغام مو دا و چې وروره انسان په شو نه ارځي، په هر رنګ کې چې هر کوم شو سره وکړي، هغه شو به دې د غاړې آخرت ته ولاکه ځان ځنې خلاص کړي. پیغام مو دا دی قدرمنو ورونو، پښتنو عزیزانو، چې په هېچ چا به اعتبار نه کوئ، له چا سره به ښه نه کوئ. که ښه کوئ له دای سړي سره وکړئ چې نه قوم پېژنئ، نه رنګ پېژنئ، نه نسل پېژنئ، دای سړو سره ښه کوئ، هغه به الله پاک در څخه قبول کړي. د خپلوان قریبان عزیزان د دو سره مه کوئ. په والله خو به د غاړې، په والله خو به وروره ژوند در څه واخلي، په والله خو به سکون در څه واخلي، تباه او برباد به مو کړي. په دغه یو پیغام و، د ژوند ترخه تجربه.